د دې درنې احتجاجي او تیزیتي جلسې صدر شمس رودوال صاحب په دې جلسهګاه کې ناستو ډېرو درنو پښتنو تر ټولو له مخه ستاسو یو جهان مننه کوم چې په دې غمجنه ورځ پر دېیمه موقع په دومره ګڼ شمېر کې راغونډ شوئ. ننګیالي عارف وزیر ته خراج عقیدت پیش کوم. د دوی ننګیالي کورنۍ نر وزیر زخمی وزیر ته خراج تحسین پیش کوم چې تقریبا دا دریم نسل دی چې په دې خاوره د دې خاورې او وطن او د دې قام د ازادۍ دپاره لکه د پریغال غر داسې ولاړ دي. زما خیال دا دی چې تر دې خبرو لږ تیر سو چې د عارف قاتل څوک دی. ما په خیال دا خبره نور غیر ضروري ده کول چې د عارف قاتل څوک دی. موږ هیڅ د نامعلوم پر کیټګري باندې یقین نه لرو. هیڅ شی نامعلوم نسته. د هر شي یو نوم سته، هر شی معلوم دی، هر څوک معلوم دی، د هر چا کردار معلوم دی، د هر فرد کردار معلوم دی، د هرې ډلې کردار معلوم دی، د هرې پارټۍ کردار معلوم دی، د هرې قبیلې کردار معلوم دی. چې دا هر څه پکې معلوم دي ته وایې او موږ ته د پاکستان کردار نه دی معلوم، ته وایې چې موږ ته د پاکستان د فوج کردار نه دی معلوم، ته وایې چې د پاکستان د ایم آی او آی اس آی او دا نور چې څومره په سیویلین نومونو باندې څومره دا خلاصې کړي دي کارخانې، د دې کردار موږ ته نه دی معلوم. په ریاست کې یا په اوسني وخت کې د مځکې پر سر چې څه پیښ هم کېږي دا پل به تر ځایه پورې رسول غواړي. خو چې کله څوک په خپله راسي په خپله ګوره دا د تاریخ خبره ده، دا موږ څه په جذباتو کې نه کوو. په دې ټول ښار کې دا چې اوس دا کم خلک ناست دي دا په سلګونو خلک په دې کې یو کس دا نسي ویلی چې د دې پاکستان په جوړېدلو کې زموږ د پلارانو نیکهګانو څه کردار و. څوک شته؟ موږ د دې ملک دپاره د دې ریاست د جوړولو دپاره زموږ پلرونو او نیکهګانو څه کردار ادا کړی دی؟ څه تحریک یې چلولی دی؟ څه جدوجهد یې کړی دی؟ نو په خپله یو څوک راغلی دی هغه وایي چې زه ستا ریاست یم، زه ستا ملک یم، زه ستا د سیکیورټي او د امن ضامن یم، ځکه زه ستا وسایل او ستا خاوره، ستا دولتونه، ستا هر څه چې دی هغه زه په خپله قبضه کې اخلم، زه ستا محافظ یم، زه د خدای یو کرم یم چې پر تا باندې سوی یم. په خپله یعنې سلف پروکلیم هغه دی کسټډین دی زما د تحفظ، زما د ژوند. نو چې تا په خپله دا وعده کړې ده بیا چې مرکزي دا خو ډېر ښکاره تا کړی دی د عارف مرګ. که داسې یو بل څوک هم راسي ایون کله روس څخه، کله چین څخه، کله امریکې څخه هم څوک راسي دلته پیښه وکړي د دې ذمهواري پر ریاست باندې ده. خو ما درته وویل چې دا خبره اوس غیر ضروري ده. غیر ضروري ځکه ده چې 80 کاله ده زه وځلی یم پاکستان او په 80 کاله باندې ما په ده دا ونه منل چې د دې ذمهوار ته یې. نو بیا څه کول پکار دي؟ مخکې تر دې چې زه پر دې خبره وکړم چې مخکې موږ ته څه کول پکار دي، صرف په دې کار نه کېږي چې زه د دښمن نوم واخلم. د دښمن نوم هم چې ډېر واخلې هغه بیا ورسره عادت سي. دا داسې دی دا پاکستاني سټیټ په خپله ځان ته سیکیورټي سټیټ وایي. سیکیورټي سټیټ چې څوک ځان ته وایي هغه داسې دی لکه څوک چې ځان ته په خپله بدماش وایي، لکه څوک چې ځان ته په خپله غونډه وایي. هغه ته په دې ډېره ګټه رسېږي چې ما څوک د یو بدماش په توګه ومني، چې ما ښار، چې ما علاقه د یو بدماش په توګه تسلیم کړي. پاکستان چې دا څه هم کوي د دې دپاره یې کوي او کله کله په خپله د دې اظهار هم کوي چې دا ټوله دهشتګردي، دا ټوله غونډهګردي زه په خپله کوم. دا د دې دپاره وایي چې د خلکو په ذهن کې دار واچي چې له ما څخه ویره پکار ده.
زه له تا سره هر ډول غیر انساني چلند کولی سم زه په تا پسې تر هره ځایه پورې رسېدلی سم پښتون قام صرف د دې دشمن چې 80 کاله د دې نوم موږ اخیستی دی په داسې وخت کې هم د دې فوج نوم موږ اخیستی دی په کم وخت کې چې د دې فوج په شا دا ټوله سرمایهداره دنیا ولاړه وه له امریکې واخلې تر چاینا پورې دا ټول ولاړو ټول مذهبي ګوندونه ورسره ولاړو ټول رایټ وینګ ورسره ولاړو او ډېرې سرخۍ هم ورسره ولاړې وې په هغه وخت کې موږ دا ویل چې دا فوج په افغانستان کې په بلوچستان کې او په وزیرستان کې او داسې په دې ټولو محکومو قومونو کې د بدامنۍ د جنګ د بدماشۍ او غونډهګردۍ واحد یکتا او تنها کردار دی او تر ننه پورې هغه کردار هغه ریاست لوبوي دومره لوی کام دومره مضبوط او تاریخي کام چې موږ هر وخت یادوو دا صرف د خبرې تر حده پورې محدود نسي پاته کېدلی زه فکر کوم چې د عارف وزیر مرګ موږ څه سختې فیصلې ته مجبوروي ځکه چې دا ډېر زیات پلینډ مرډر و دا وګوره د بدماش کردار یې دام دی چې راځي او سړی د کور له مخه وزني دا د چیرې په سهارا کې چیرې په روډ باندې چیرې په بل ځای کې هم وزلی سو د کور په مخ کې څوک وزل پر کور د چا ورختل د دې دا مطلب دی چې زه تر هره ځایه پورې تللی سم ستا بېعزتي کول ستا د کور په مخ کې تا شهید کول چې دی دا زما په وس باندې پوره دي عارف وزیر ولې شهید سو یا د دې کورنۍ 18 کس ولې شهید سو یوه تر ټولو بنیادي وجه چې زموږ په ذهن کې راځي هغه دا ده چې دوی په افغانستان کې د طالبانو او د امریکې چې کومه معاهده سوې ده د پاکستاني ریاست بیا یو وار دا خیال دی چې دوی به د 90مې لسیزې په توګه بیا یو وار کابل ته ځان رسوي او چې کابل ته دوی ځان رسوي د کابل د نیولو دپاره د افغانستان د نیولو دپاره د انګریزانو له وخته د پیرنګي استعمار له وخته وزیرستان د یو مورچې په توګه استعمال شوی دی نن هغه وزیرستان چې دوی د افغانستان خلاف د مورچې په توګه استعمالولې په هغه کې په افغانستان کې د امن د راوستلو په دې خطه کې د امن د راوستلو یوه مورچه جوړه سوې ده چې د هغې نوم پی ټي ایم دی او د دې لوکل لیډر چې و دا عارف وزیر و دوی چې افغانستان نیسي دوی به خامخا پر داسې خلکو باندې یرغل کوي کم خلک چې امن غواړي دا څه پر اصرار خبره نه ده دوی دا په اول وار نه دی سوی یو خو دا د 80 کلونو جبر او استبداد دی که هغه ته لاړم نه سو په دې تېرو 15 کلونو کې چې دوی پر پخوانۍ فاټا او د خیبر پښتونخوا پر دې نوو ضلعو باندې بمونه ورول دې ته دهشتګردو وستل په همدغه وخت کې یا په افغانستان کې مداخلت کولی عین په همدا وخت کې دوی پښتانه کامپرستان بې شمېره په نقشه کړل تاسې لاړ شئ دا له دغه واخلې له ټانک څخه په ټانک کې د عوامي نشنل پارټۍ ضلعي صدر خانګل بیټنی شهید کړل سو په بدو کې د عوامي نشنل پارټۍ ضلعي صدر محمد اسرائیل وزیر شهید کړل سو په شمالي وزیرستان کې د عوامي نشنل پارټۍ ضلعي صدر چې هغه وخت ضلع نه وایي هغه وایي ایجنسي وه د دې صدر فضل حمید داوړ شهید کړل سو دا زه صرف د دې جنوبي اضلاع خبره کوم بیا چې د پېښوره واخې تر سوات پورې په هره ضلع کې د یو کامپرست ضلعي مشر لاش ښخ سوی دی دا صرف د مشرانو خبره زه درته کوم بې شمېره کارکنان خو پرېږده چې دوی په نقشه کړل شهیدان یې کړل دوی چې له هغه خوا څخه دا یعنې چونکې په وزیرستان باندې چې دوی یرغل کولی اواز بالته راپورته کېدی دوی هغه خلک په نقشه کړل نن چې په خپله په وزیرستان او شاوخوا علاقو کې خلک راپورته سوي دي نن دا په نقشه کوي
او دا د موږ یېره نه کړو چې موږ دا موږ تاسې چې یو د دې نمبر هم چې دی دا دوی ایښی دی د دې خلاف د دغه سلسلې د درولو دپاره موږ زه خو خپل له دې خبرو زیاته نور ډېر زیات تنګ یم چې موږ د آئین په چوکاټ کې سیاست کو د پلاني شي په چوکاټ کې سیاست کو پاکستان آئین نه مني د پاکستان آئین دی او زه ورته هره ورځ وایم چې زه د آئین په چوکاټ کې کومه ټیک شو موږ ټوپک نه راخلو خو هسې سوچ کول پکار دی کومه خوله چې خبرې کولی سي چې مایک نیولی سي چې مظاهره کولی سي چې جنډۍ درولی سي دغه لاس ټوپک هم راخیستلی سي دا څه دا دومره ګران کار نه دی ابو ولي خان ویلی چې دا لار چې ده د بله لار دا بیا ډېره اسانه ده د تخریب لار ډېره زیاته اسانه ده خو هغې خبرې ته هغه اپشن ته تر تګ له مخه د هغه لارې تر اختیارولو له مخه هم له موږ سره ډېر زیات اپشن شته زه فکر کوم شاید چې دا زما اواز تر یو ځای پورې ورسېږي موږ ته خپله یوه سره کرښه پکار ده چې ویې کړو موږ ته خپل یو ریډ لاین پکار دی دې ریاست ته واضح ویل پکار دی چې دا زموږ ریډ لاین دی تر دې که راتېر شوې بیا چې له موږ سره څومره وسایل هم وي بیا چې زموږ څومره وس او دست وي بیا چې له موږ سره څومره اپشن وي هغه موږ ټول استعمالولی شو په دې کې بیا څه اخلاقي او غیر اخلاقي خبره نه د کام د بقا سوال چې کله پیښ سي یا دغه رنګه الک تر ریاست او خلک سره ودري دا کم په دې کم کې چې موږ اوس سره ولاړ یو په دا کې به خامخا په انګامي حالاتو کې په داسې انګامي مرحله کې یو انتهایي قدم اوچتولو ته یو انګامي قدم پورته کولو ته خلک مجبوره کړي موږ سیول نافرماني کولی سو دا ګران کار نه دی موږ پیجام هړتال کولی سو دا ګران کار نه دی موږ د هغه اسلام آباد درنه چې موږ کړې وه د هغې په نسبت 100 چنده 100 ګنا زوروره او موثره درنه کولی سو دا ګران کار نه دی موږ نړیوال عدالت له تللی سو دا ګران کار نه دی دا ټول اپشنز له موږ سره شته له موږ سره دا موږ اوس دا اوس د کرونا خبره چې راتله تر دې مخکې پر 10 مارچ باندې ټول کام که هغه تاسو به حیران سئ دا خبره زه په اول وار کوم شاید تاسو ته پته نه وي جرګه وسوه په باچا خان مرکز کې په دې کې مولانا سراج الحق یعنې زه خو بیخي حیران ورته پاته سولم هغه خبرې کولې نه د اسلام خبره کړې دي نه د پاکستان خبره کړې د پنجاب او د پښتون چې دا او دا هم پکې وویل چې تر څو پورې د عوامو حکمراني نه راغلي دا نورې خبرې چې دي دا ثانوي دي دا بیا ځان ته خبره ده چې د هغه کردار بار بیا څه دی که نه یا هغه څه کوي خو هغه هلته چې کوم حالت جوړ سو یا دا زموږ په دې دلیل کې چې څومره زور و د سراجولک رنګه سړی هم زموږ خبرې تسلیمولو ته مجبور و په هغه جرګه کې ټول کام متفقه چې په هغې کې د پی ټي ایم دغه ټولې مطالبې شاملې دي سره د خړ کمر له تحقیقاتو سره د ټروت کمیشن د جوړولو د میسنګ پرسنز د پروډیوس کولو دغه ټولې مطالبه او اوله مطالبه پکې چې د افغانستان د خودمختیارۍ احترام به کېږي تر څو چې د افغانستان د خودمختیارۍ احترام نه سوی په افغانستان کې مداخلت نه بند سوی امن نه راتلی پر دې باندې د ټول کام د ګوندونو دستخطونه موجود دي د دې مطلب دا دی چې دا د ټول دا اوس د پی ټي ایم خبره صرف د پی ټي ایم خبره نه ده دا د ټول پښتون کام خبره ده خو پاکستان د دې خبرې منلو ته تیار نه دی دا اوس د عرب پر مرګ باندې دا خو پرېږده چې یو څوک دا ووایي چې روایتي خبره چې مذمت کوو دا کوو هغه کوو تر اوسه پورې دوی د دې قتل جشن مانځي گورنر پنجاب یو 10-15 منټه پس چې کوم دی د دې
مرګ د دې مرډر د سلیبریټ کولو دپاره ټویټ وکړي. دا د گورنر پنجاب ټویټ، دا د پنجاب نماینده ټویټ و، دا د پنجاب د بادشاه ټویټ و، دا په نورو ټکو د باجوه ټویټ و چې راغو. موږ پښتون قام نور له دې ریاست سره په هر هغه ژبه کې خبره کولی شو په کومه ژبه چې دا ریاست پوهېږي. موږ تر هر حده پورې ورسره تللی شو او زما یقین دی چې په کم تعداد باندې خلک تاسې نن د واړه مظاهره ولیده چې په څومره لوی تعداد پښتانه راوتلي وو، یا په دې نورو سیمو کې چې په کم تعداد پښتانه راوتلي وو. زما یقین دی چې دا قام د هر څه کولو صلاحیت لري، صرف لږ مضبوط په خپل منځ کې منظم کېدل پکار دی، لږ خپله صفبندي چې ده دې ته توجه زیاتول پکار دی. نور به پر دې خاوره باندې چې موږ څه وایو چې زموږ څه خوښه وي هماغسې به کېږي. داسې نشي کېدلی چې خاوره به د افغان وي او حکمونه به ورباندې د رنجیت سنګ د زامنو چلېږي. دا ژوند نه د کولو دی نه د برداشت کولو دی. داسې ژوند نور په دې قام کې تاسې وګورئ دا څه د مسخرو، دا څه د سپکتوب ریاست دی. اوس یې راپسې یو بل کرکټر را روان کړی دی، هغه راځي دلته ماته ښیي چې ویلې چې دا د دې چې کوم د دې دغه حکمرانان دي د دې صوبې دې دا صوبه چې د پسمانده ساتلې ده. خو د هیلار یو ته څوک یې چې دا پسمانده ده که نه ده پسمانده؟ ته څوک یې چې ته دا ماته راشې؟ ته څوک یې چې دلته راځې؟ هر فوجي په خپل سر کې یو سندرغاړی کښېنولی دی، په خپل سر باندې یو د کرکټ او د فوټبال لوبغاړی راسپور کړی را روان کړی، کله په کلاسیف الله کې تقریرونه کوي، کله په پشن کې تقریرونه کوي، کله په بل ځای کې تقریرونه کوي، میوزیک پروګرام دی جوړوي، د فوټبال ټورنامنټ دی جوړوي، کرکټ ټورنامنټ دی جوړوي، د میله دی جوړوي، غیږ د ده خوشي دي، هر څه ده. دا څنګه فوج دی؟ دا څوک دی؟ او دلته زه د هر چا چې دلته اوس په دې پښتنو کې دومره شعور کم سے کم اوس ما لیدلی دی چې دغه شانو ته بیداره دي. هېڅ د دوی دلته د فوج د اف سي د بل چا دا مینډیټ نه دی چې دا راسي دلته ماته فوټبال ټورنامنټ جوړ کړي، دلته ماته هغه وکړي د میوزیک پروګرام جوړ کړي. دا په دې یا ماته سکول جوړ کړي، دا خبره هم ډېره یم. تعلیم ورکول دا د فوج کار نه دی. دلته خلک بیا وایي چې نه دا خو د تعلیم مخالفه دی. تعلیم خو ډېر ښه شی دی، تعلیم بلکل ښه شی نه دی. کوم تعلیم چې فوج ورکوي هغه بیخي مردار شی دی. کومه سندره موږ وایو او موږ اورېدلې دی، نو منو یم تر ځایه چې میوزیک چې دی دا د روح غذا ده. کوم میوزیک چې د فوج پر سټیج باندې غږول کېږي دا د روح زهر دی، دا روح وزني. په دې شانو باندې چې نور دوکه نسي پښتنو، موږ د دوی هېڅ په شاتو کې زهر چې دی دې منلو ته نور تیار نه یو. دلته به د ولس حکمراني وي، دلته به د ولس اختیار وي، خو د ولس له اختیار سره د دوی روایه څه ده؟ دا ډېره اهمه خبره ده. دا اوس په دې ورځو کې روانه ده، دې ته بیدار پته کېدل پکار دی. 18 ترمیم دا د 80 کلو د جدوجہد پس یو ډېر لږ اختیارات چې دي دا قومونو ته ورکول شول. دا د پاکستان سنټرالایزیشن د فوج او د پنجاب اختیار چې دی دا تر یو حده پورې راکم کړل شو. دوی دا ترمیم چې دی دا ختمول غواړي، د دې فیصله یې کړې ده. او په باجوه ډاکټران کې راغلي دي چې دا د مجيب الرحمن تر شپږو نکاتو ډېر خطرناک ترمیم دی. اوس دې خلکو ته څوک وایي دې ریاست ته چې د مجيب الرحمن شپږ نکات تا نه ومنل، کومه نتیجه یې شوه؟ که اوس د 18 ترمیم نه منې آیا نتیجه به یې له هغه بدله وي؟ که د 18 ترمیم نه منلو په صورت کې نتیجه د بنګال له پیښې بدله وي، نو بیا به موږ ډېر بېغیرته خلک یو، بیا به موږ ډېر زیات کمزوري او فضول خلک یو.
دا سوال نه پیدا کړي چې د ټول ملک سیاسي او جمهوري ګوندونو د یو فیصله کوي یو قانون سازي ده کوي او پنجابي جرنیلان به وایي چې موږ یې نه منو او موږ به آرام ناست یو. د اندیش شمس القمر شعر دی چې ته به د زړه په وطن لوبې کوې او انګامه او انقلاب به نه وي بغاوت به نه وي. قتل شفائی وہی کہ دنیا میں قتل اس سا منافق نہیں کوئی دنیا میں قتل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ظلم برداشت کول ظلم زغمل دا تر ټولو لوی منافقت دی دا تر ټولو لوی بې غیرتي ده دا تر ټولو لوی جهالت دی دا تر ټولو لوی بېحسي ده دا تر ټولو لوی بدقسمتي فکري جمود او یو بدخونده صورتحال دی. له دې حالت څخه د دې ظلم بربریت جبر او استبداد څخه د خلکو د رایستلو دپاره د ریاست د دې بدماشي غونډهګردۍ او ترهګرۍ په مخ کې د درېدلو دپاره د مضبوط قامي تحریک ضرورت چې څومره انساني تاریخ دی دې ثابت کړی دی او پر موږ باندې دا اوس فرض ده دا پر موږ فرض ده چې چا د علي وزیر یا د ملک میرزالم د کورنۍ 18 کسان له صفای استي څخه لرې کړي دي دا خلک له صفای استي څخه لرې کول پر موږ باندې هم فرض ده دا خبره او امر باندې قرض ده دا خبره او زما او زه له دې ځایه دې کورنۍ ته موږ په دې هم پوهېږو چې دا ځینې کورنۍ ولې په نقشه دي لکه د علي وزیر کورنۍ لکه د غلام احمد بلور کورنۍ دا ولې په نقشه دي دا ځکه په نقشه دي چې پر دې باندې خلک راټولېږي دا د خلکو د توجه مرکز کورنۍ دی دا د خلکو د توجه او د ارمانونو مرکزه کورنۍ دی دا دوی د دې دپاره په نقشه کوي چې دا کام سره وپاشي دا کام زلخور اور کې د دوی نیوکلیس ور ختم کړي. موږ له دې ځایه د دې ټولو ملګرو د دې ناستو خلکو په توسط سره علي وزیر ته دا پیغام ورکوو چې تر څو تا د وطن د خپلواکۍ دا بیرغ نیولی موږ به له تا سره په هر مشکل وخت کې په هر مشکل پړاو باندې پر هرنګه سنګینه مرحله باندې به موږ له تا سره داسې ولاړ یو لکه څنګه چې له تا سره عارف وزیر ولاړو نر وزیر زخمی وزیر علي وزیر علي وزیر نر وزیر زخمی وزیر علي وزیر علي وزیر لارو بر یو افغان لارو بر یو افغان یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. بس خطر